د افغانستان او قزاقستان هیوادونو ترمنځ د پراخه سوداګریزو اړیکو پیل کېدل. کابل ته د یو شمېر قزاقستاني چارواکو او سوداګرو د سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو د تولیداتو ګډ نندارتون جوړ شو. امروز نمایشگاهی که برگزار شده نمایشگاه است به نام افغان قزاق. در این نمایشگاه تقریبا 40 غرفه است که 8 غرفهش مربوط افغانستان میشه و 32 غرفه دیگه از این مربوط سکتور خصوصی کشور قزاقستان میشه و همچنان برنامه B2B ما داریم با کشور قزاقستان روی بعضی مسائل تفاهمنامه های امضا خواهد شد و ما شاهد از این میباشیم تا ساعات بعد که انشالله قراردادهای بزرگ یک برنامه هست این قراردادها برگزار شود. قزاقستان یکی از کشورهایی است که با افغانستان روابط تجارتی و صنعتی بسیار دیرینه داره و مردم قزاقستان با پیداوار و تولیدات افغانستان آشنا است و مردم افغانستان با تولیدات و پیداوار قزاقستان آشنا است. همدارنګه د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت د بیلابیلو سوداګریزو اړیکو د پراختیا شل تړونونه لاسلیک شول. الحمدلله 20 تفاهمنامه صورت گرفت. 3 تفاهمنامه همکاری است که بین اتاقا و بین اتحادیه‌های طرف جانب مقابل است به نام کسترید. ما الحمدلله میمان نوازی کردن از افغانها و امروز حضور دارن و این برنامه را از طرف جمهوری قزاقستان رهبری میکنن و 17 تفاهمنامه تجارتی است. الحمدلله 17 تفاهمنامه تجارتی ما در حدود 140 میلیون دلار الحمدلله ارزش داره. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر په دغه مراسمو کې ویل چې د افغانستان او قزاقستان هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخیږي او په 1403 لمریز کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 32% زیاته شوې ده. ښاغلي نورالدین عزیزي ټینګار وکړ دوی ژمن دي چې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 3 میلیارډ ډالرو ته ورسوي. تجارت خالص دو جانبه افغانستان و قزاقستان تا این سال 1403 32% اضافه شد که با توجه به توسعه صورت گرفته در روابط تجارتی میان این دو کشور متحد به افزایش آن تا سطح 3 میلیارد دلار در سال می باشد. د قزاقستان مرستیال صدر اعظم هم ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره د 3 میلیارډ ډالرو لنډمهاله هدف ټاکلی دی. افغانستان کولی شي د جنوبي مرکزی آسیا ترمنځ مهم لوجستیکي مرکز شي او قزاقستان کولی شي د خوړو ټکنالوژي میخانیک انجینری یو باوري عرضه کوونکی شي. د 2024 کال د پایلو پر بنسټ د دوه سوداګرۍ کچه 515.2 میلیون ډالرو ته ورسیده چې د تیر کال په پرتله 14.3% کمښت. دا د همکارۍ د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار کوي. موږ د لاسته راوړنو ډک هدف ټاکلی چې په لنډه موده کې د سوداګرۍ حجم 3 میلیارډ ډالرو ته لوړ کړو. افغانستان له اقتصادي ننګونو سره مخ دی په شمول د ښځو په کار محدودیتونه. افغان لاسي صنایع لکه غالۍ اوبدل او خیاطي ډېر زیات ظرفیت لري. د منځنۍ اسیا بازار د افغان توکو لپاره چمتو دی. د افغان ښځو د سوداګرۍ خونې سره باید د بهرنیو پانګوالو سره ګټور وي. I believe that Central Asian market is ready for consumption of these goods. خصوصي سکتور دا هم وایي چې دوی چمتو دي د قزاقستان خصوصي سکتور سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم ګامونه پورته کړي. دوی همدارنګه په یو نامه غږ کوي چې د کوچنیو پورونو د ورکړې سره سم ګړندي او عملي ګامونه پورته کړي. خانم محترم روزاوطن باید توجه جدی مبذول بدارد. سکتور خصوصی افغانستان تحت حمایت قرار بگیرید، تحت حمایت دنیا بگیرد. هزینه باید را کمی کنید او په دغه بخش کې د ملګرو ملتونو نام هیله ده چې دغه همکاری د دغه آسیای میانه د مرکزی آسیا د ملکونو د دې نه حمایت وکړي. دا یادونه وړ ده چې په دې نندارتون کې د قزاقستان محصولات په 22 غرفو او د افغانستان محصولات په 8 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي.